سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله تر او جوړې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې داسې یو خوندور اپلیکیشن درته کوم چې دې اپلیکیشن کې د هر ډول موبایل کوډ موجود ده. که ستاسې سامسنګ موبایل، هواوي، آیفون وي، که وړکی نوکیا موبایل وي، هر ډول ډیوایس تاسو استعمالوئ د هغه هر ډول کوډ په دغه اپلیکیشن کې موجود دي. که د هر شي کوډ، که د ام آی کوډ وي، که د بلوتوث ټیسټ کولو د موبایل د معلومولو اصلي ده که نقلي ده، که د موبایل نور انفارمیشن معلومول، هر شی چې ستاسو زړه وي په موبایل کې هر سیټینګ موجود دی. هر سیټینګ لپاره یو کوډ موجود ده، خو دا هر کوډ څنګه ده په دغه اپلیکیشن کې موجود ده. د آیفون موبایل، همدارنګه د کوم رقم ډیوایس تاسو په ژوند کې لیدلی وي، د همغه ډیوایسونو ټول کوډونه په دغه موبایل کې موجود دي. بخښنې سره په دغه اپلیکیشن کې موجود دي. نو که غواړئ چې دغه اپلیکیشن وپېژنئ او طریقه یې زده کړئ او ډاونلوډ یې کړئ، نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ملګرو که مخکې دې زه ویډیو شروع کوم، ستاسو په خورا درنښت یوه هیله کوم که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن ووهئ. که چیرې مو ویډیو خوښ سو نو ویډیو ملګرو خامخا درسره لایک کړئ. ویډیو لایک کول مهم دي. اوس زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسئ. نو ملګرو د هغې لپاره ستاسې دا کارو کې یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. دغه اپلیکیشن باید تاسو پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. آل موبایل کوډز، نو دغه یو اپلیکیشن ده، دا را ډاونلوډ کړئ ملګرو. لینګ زه د یوټیوب ډسکرپشن کې در کومه ویډیو لاندې چې کومه لیکنه ده په هغه باندې کلیک وکړئ، هلته به لیکلي د اپلیکیشن لینګ، نو دغه اپلیکیشن ده را ډاونلوډ یې کړئ. صحیح ده، آل موبایل کوډز، نو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. کله مو سره ډاونلوډ کړئ نو اپلیکیشن به اوپن کړئ. نو دا یو څه پروسه کوي ملګرو، ورته ویډ کېږو. دلته ملګرو دوه اپشنه موږ ته راکوي. یو ته لیکلي موبایل کوډس، بل لیکلي نیټورک کوډس. نو تاسو دلته لیکلي موبایل کوډس، نو په دې موبایل کوډس باندې کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو مختلف موبایلونه موږ ته راوړي، یعنې سامسنګ موبایلونه دي، آیفون دی، ایچ ټي سی ده، سوني ده. دلته ملګرو کوم رقم موبایل، ایل جي، اوپو، کیو موبایل، چاینا، هواوي، انفلیکس، ویوو، شاومي، نوکیا، هر ډول موبایل ستاسو استعمالوي د هغه ټول موبایلونو کوډونه دلته موجود دي. لومړی راځو سامسنګ را خلاصو ملګرو. سامسنګ باندې چې کله کلیک وکړو، دلته لیکلي ډسپلای آی ایم ای نمبر، نو دا چې غواړئ چک کړئ، دا څنګه د څخه را کاپي کوي. نو دا ما را کاپي کړه. راځم ملګرو ډایل بټ را خلاصوم او دغه ځای کې پیسټ کوم. دلته به پیسټ کړم. دا د ملګرو زما آی ایم ای کوډ چې کوم هغه یې راواړو. څنګه چې دا لومړی کوډ چې موږ چک کاري وکړو. همدارنګه ملګرو مختلف کوډونه دي نور، د مثلا دغه د جنرال ټیسټ موډ، نو دا هم دغه ځای نه را کاپي کوو. کله مو سره را کاپي کړو، راځو دغه ډایل بټ ته، دلته څنګه بیا پیسټ کوو. نو زه چې کله پیسټ کړو، نو دا به ډایرکټ څنګه چې اتومات کار شروع کړي. نو ملګرو همدا رقم نه تنها د سامسنګ موبایلونو، اوس راځو دلته ګور کله سامسنګ ته لاړ شئ ملګرو، دلته کړئ سافټویر انفو، د بلوتوث ادرس انفو، پروکسیمیټي سنسر ټیسټ موډ، ډیټا ګریډ مینو، د سافټویر ورژن انفارمیشن، ډیټا ګریډ ایس ډي کارت. ملګرو مختلف کوډونه تاسو ورته راکاته چې زیات زیات کوډونه موبایل چې کوم سیټینګ وغواړي د هغه سیټینګ کوډ دلته پکې موجود ده. نو دا د سامسنګ موبایلونه آیفون ته کې یوز کوئ، نو آیفون ته راسئ، ورته وګورئ ملګرو فیلډ ټیسټ موډ، اس ام اس سنټر نمبر، ټرن آف د اور ان ای اف آر د ملګرو، ډسپلای آی ایم ای نمبر ده، هاید یور نمبر ان کال آپشن. ملګرو ورته وګورئ نه دا کله ستاسو چاته زنګ وهي نو دغه باندې نمبر بندېږي. ملګرو په دې باره کې ما یو ویډیو هم چمتو کړی، نو هغې ډېر نفرو په هغې کې ماته ویلي دا دروغ ده، حتی ځینو ملګرو کنځا هم کړې وي. خو دلته ورته وګورئ ملګرو هاید یور نمبر آن
کال آپشن، یعنې کله تاسو چاته زنګ کوئ نو ستاسو نمبر هېډ کېږي. نو کله چاته تاسو خپل نمبر هېډ کوو نو دغه کوډ څنګه کوي راکاپي کوي، ستوري د هېش د 31 د زینه ده دا ووهي او خپل نمبر پکې ووهي او چاته زنګ ووهي نو هېډ به سي ستاسو نمبر. ملګرو دغه ویډیو چې ما چمتو کړی نو هغه هېڅ کله هم دروغ نه ده، نو همدې خاطر ما ډیلیټ هم نه کړه، ما اوسه پورې یوټیوب کې پرته ده. نو تاسو کله یو ویډیو ګورو نو مخکې څه قضاوت مه کوئ، مخکې له دې نه چې تاسو هغه امتحان نه کوئ. نو په هر صورت ملګرو دلته چې لاندې راکات نور زیات کوډونه موجود دي. چې اوس لاندې راسو ملګرو نوکیا موبایلونو ته راسو، نوکیا موبایلونه هم دلته شته دي، هر ډول کوډ چې نوکیا موبایل هم وي هغه دغه ځای کې شته دي. نو ملګرو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښي او ښه مو زده کړي. یوه بله خبره ملګرو که چېرې تاسو کوم کوډ په لټه کې وئ نو دغه سرچ کې راسئ، په سرچ کې ولیکئ نو تاته به هغه کوډ راوړي. هغه کوډ که د هر شي په باره کې وي خو چې دغه اپلیکیشن کې موجود وي نو دلته تاسو یې ولیکئ. تاسو ته څنګه چې ملګرو هغه کوډ که چېرته موجود وي دلته یو اس بي لوګین کنټرول څنګه چې ماته راواوښته. کله شاته بیک راسو یوه بله اپشن هم دا لري ملګرو نیټورک کوډ، کله چې په دې نیټورک کوډ باندې کلیک وکړو ملګرو د زونګ دا ملګرو دا البته دا سیم کارټونه دي، دا د پاکستان سیم کارټونه زه چې کوم ګمان کوم فکر نه کوم که د افغانستان وي، خو دا د افغانستان نه دي ملګرو، دا سیم کارټونه فکر کوم یا د انډیا دي یا هم د پاکستان دي. نو دا کوم کار نه لرو هغه ورونه چې پاکستان کې ژوند کوي هم په خپل هېواد کې ژوند کوي نو کولی شي د دغو اپشنونو څخه هم څنګه کار واخلي. نو زونګ باندې چې کله کلیک وکړئ ملګرو د زونګ کوم شرکت څه دی هغه کوم مشتریان او خدمتونه دي یا هم نور څه دي هغه ټول په دغه ځای کې راوړي. البته ملګرو که کوم مثلا افغانستان کې داسې کله چې کوم مشکل ته پیدا شي انټرنیټ سیم کارت کې 909 ته زنګ وایي دا هم د زونګ سیم کارت معلومات چې څنګه واټساپ نمبر همدارنګه نور کوم د دې خدمات چې دي هغه ټول په دغه ځای کې دي. نو ملګرو هیله چې دا ویډیو مو خوښي او ښه مو زده کړې وي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.